بسم الله الرحمن الرحیم. پرون سبق کې مو د الله پاک په توفیق سره د الحاد لغوي معنا ذکر کړی و. نن د الحاد اصطلاحي معنا ذکر کو چې الحاد نه څه مراد دی او د الحاد تعریف څه دی. د الله پاک په توفیق سره به درې تعریفات ذکر کو. یو تعریف د عربونه چې کوم اغي ذکر کړی دی هغه به مونږه دلته ذکر کوو، هغه تعریف په وکړو، ځکه د الحاد خلاف عربو ډیر لوی کار کړی دی او دا فتنه په عربو کې ډیر مخکې راوچته شوې و. نو هغې په دې پرت کې یعنی عربو د الحاد پرت کې ډیر زیات کتابونه لیکلي دي. نو موږ له پکار هم دا ده چې کله د هغې د کتابونو نه موږ استفاده کوو نو چې موږ وپیژنو چې هغې د کوم الحاد رد کړی دی، نو چې هغه الحاد د هغې په اصطلاح کې د هغې نه څه مراد دی، یعنی هغې الحاد څه ته وایي. دویم به موږ ذکر کوو چې جولین بیګیني په حوالې سره چې هغه یو کتاب مستقل د دې په باب کې لیکلی دی د ایتیزم د الحاد په تعارف کې، نو هغه د الحاد نه څه مراد اخلي او هغه الحاد څه ته وایي. او دریم تعریف په موږ ذکر کو داسې تعریف چې هغه جامع وي او مانع وي. جامع وي خپل افراد لره، مانع وي د دخول د غیر نه. نو درې تعریفات په ذکر کو. نن صرف یو تعریف ذکر کو چې اهل عربو د الحاد تعریف څه ذکر کړی دی. نو دا ما سره یو کتاب دی الباحثون المسلمون عن الالحاد. دا کتاب په عربو کې یو اداره ده چې هغې ته ویل کېږي مسلم ریسرچ سینټر. دی دا کتاب شایع کړی دی، تقریبا 160 صفحې دي. په دې کې د الحاد تعریف ذکر کوي. نو دی کتاب کې د مختلف مضامین مختلف تحریرات را جمع کړي دي. دا یو اجتماعي طور کتاب دی، دغه ادارې د طرف نه شایع شوی دی. د کتاب نوم دی الباحثون المسلمون عن الالحاد. دی په دې کې د الحاد تعریف داسې لیکلی دی، وایي کل میل عن اصل الاسلام والمعلوم من الدین بالضروره او الثوابت الخاصه. د دریو خبرو نه انحراف کولو ته دی وایي الحاد وایي. درې هغه خبرې چې د هغې نه یو سړی انحراف وکړي، د هغې نه اعراض وکړي، نو دا په زمره د الحاد کې راځي. اول نمبر خبره ده چې د اصول اسلام کې د یو اصل نه انحراف کول، د هغې نه اعراض کول، دا چې دی نو الحاد دی. دویم نمبر ده هغه امور چې هغه د ضروریات دین نه دي، یعنی د هغې د دې خبرې علم موږ ته راغلی وي چې دا د ضروریات دین نه دی، نو د ضروریات دین د یوې خبرې نه انکار کول دا هم الحاد دی د دې تعریف متعلق. او دریم نمبر هغه احکام چې هغه قطعي طور ثابت دي، یعنی د هغې یقیني طور ثبوت راغلی دی چې دا د دین اسلام احکامات دي، نو د هغې نه انکار کول دا هم په زمره د الحاد کې راځي. نو دې تعریف کې چې کل میل عن اصل الاسلامي، هر هغه میلان چې هغه د اصول اسلام کې د یو اصل نه وي. او دویم دا چې والمعلوم من الدین بالضروره، د ضروریات دین کې د یوې خبرې نه انکار کول. او دریم نمبر د هغه امورونه د هغه احکاماتونه چې هغه قطعي او یقیني طور ثابت دي، په هغې کې د یو امر نه انکار کول، نو دې ته ویلی کېږي الحاد. ګوره اول نمبر دی تعریف کې دی ذکر کو چې کل میل عن اصل الاسلام، هر هغه میلان چې د اصل اسلام نه وي. نو زموږ سره یو اصول اسلام دی. اصول اسلام عمومي طور دا درې عقاید ذکر کولی کېږي چې یو توحید دی، یو رسالت دی، یو قیامت دی. نو د توحید نه انکار کول، د الله تعالی د وحدانیت نه انکار کول، یا د الله جل شانه د وجود نه انکار کول، دې ته ویلی کېږي میلان او یا اعراض کول د اصل اسلام نه، دا الحاد دی. دویم نمبر په اصول اسلام کې رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، یا تصدیق د نور پیغمبرانو د پیغمبرۍ دی. نو د
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار کول دا هم د اصل اسلام نه انکار دی او د دې تعریف متعلق ته یو اصل اسلام نه اعراض کول دا غینا میلان دا چې کوم دی نو الحاد کې راځي. دریم نمبر قیامت نو دا هم د اصول اسلام نه یو اصل دی نو په دې کې د قیامت نه انکار کول دا هم د اصول اسلام کې د یو اصل اسلام نه انکار دی او دا هم په زمره د الحاد کې راځي. دا اولنې قید چې په اصول اسلام کې د یو اصل نه انکار کول دا غینه میلان کول دا غینه اعراض کول دا الحاد دی او انحراف د اصل اسلام نه. دویم نمبر هغه امور چې هغه د ضرورت دین نه دي یعنی هغه ته موږ د دین ضرورت دین شمارو لکه ضرورت دین تاسو تعریف داسې کولی شي چې هغه احکامات چې هغه هر مسلمان ته معلوم وي یعنی هر خاص او عام په دې باندې پوهیږي چې دا اسلام دی او دا د اسلام خبرې دي او دا د دین خبرې دي نو تاسو هغه ته ضرورت دین یا ضرورت اسلام وایي چونکه دې دور کې دین حق چې ان الدین عند الله الاسلام الله په نسبت دین حق چې نو هغه اسلام دی نو یا ضرورت اسلام شو یا ضرورت دین شو خو هغه خبرې چې هغه هر خاص او عام ته معلومه هم مسلمانانو په دې باندې خبر وي چې دا څه دی دا دین دی نو دغه ته ویل کېږي ضرورت دین وز دغه ضرورت دین نه انکار کول نو دې ته ویل کېږي الحاد. دا دویم نقطه او دویم نمبر په تعریف کې خبره ذکر شوې ده چې والمعلوم من الدین بالضروره د دین هم میلان او اعراض عدول او انحراف کول لا څه شي ده الحاد ده. د ضرورت دین مثال بس شي ګوره منځ دا هر سړی ته پته ده چې دا د دین یو رکن دی زکات سو حج سو دا هغه امور دي چې عام او خاص ور باندې پويږي نو اوس د دې ضرورت دین کې یعنی د منځ نه انکار کول چې منځ په دین کې نشته دی یا دا سوال چې حج نشته دی نو دا د ضرورت دین نه سره له انحراف کول لاله نو دا هم الحاد دی. د دې تعریف متعلق چې کوم عربو په دغه کتاب کې د ادارې نه مسلم ریسرچ سنټر نه چې کوم کتاب چاپ شوی دی پاغي کې ذکر کړی دی نو دا خبره پکې ده چې د ضرورت دین نه انکار کول نو د منځ نه انکار کول د زکات نه وغیرہ د ضرورت دین نه انکار دی نو دا هم په زمره د الحاد کې راځي. دریم نمبر هغه احکامات چې هغه قطعي تور ثابت دي یعنی دا غي ثبوت قطعي دی قطعي تور ثابت شوه احکامات چې دي دا غینا انحراف کول دا هم په زمره د الحاد کې راځي او دې ته الحاد ویل کېږي. لکه دا قطعي او یقیني تور ثابت ته چې دین اسلام سود حرام وي لکه احل الله البيع وحرم الربا الله بيع حلال کړی دا او سود حرام کړی دی نو وز د سود د حرمت نه انکار کول دا د یو قطعي حکم نه د یقیني ثابت شوه حکم نه انکار کول دي نو د دې تعریف متعلق دا هم په زمره د چا کې راځي د الحاد کې راځي. نو موږ ګوره درې تعریف مذکر کو د الحاد او یا اصطلاحي معنی مذکر کړه د عربونه دا ذکر کړ تاسو ته ویل چې په الحاد باندې عرب ډیر لوی کار کړی دی نو چې کله ته د عربو کتابونه مطالعه کې په دې باب کې د رد الحاد په باب کې نو تعالی په کار دی چې عرب د الحاد نه څه مراد وي اغي الحاد څه ته وایي دا غي په اصطلاح کې الحاد کوم څه دي چې اغي ور باندې کتابونه لیکلي دي نو ما تاسو ته یو مسلم اداره چې مسلم ریسرچ سنټر اغي کتاب شایع کړی دی د الباحثون المسلمون عن الالحاد په نوم باندې دا غي خپل یو مرکز دی دغه مرکز نوم دی الباحثون المسلمون په اغي کتاب کې اغي تعریف داسې ذکر کړی دی چې کل میل عن اصل الاسلام والمعلوم من الدين بالضروره او الثوابت الخاصه د دریو امورنا د دریو خبرونه انحراف کول ته سویل کیږي الحاد ویل کیږي. اول نمبر خبره څه چې د اصول اسلام کې د یو اصل نه انحراف او کې اعراض او کې دا غینا ډډ او کې او دویم نمبر چې ضرورت دین کې د یو سیز نه تسو کې انحراف او کې دا غینا ډډ او کې اعراض ورنه او کې یا انکار ورنه او کې او دریم نمبر هغه احکامات چې هغه قطعي تور ثابت دي چې دا د دین احکامات دي دا غي کې د یو
حکم نه انحراف وکي، د یو حکم نه انکار وکي، ډډه نه وکي، نو دې ته ویل کېږي الحاد. دا درې تعریفات په تعریف کې دا درې خبرې هغه ذکر کړي دي چې دغه درې خبرو نه انحراف کولو ته څه ویل کېږي؟ الحاد ویل کېږي. دا مو د عربو په اصطلاح کې چې کوم تعریف کا ذکر کو ان شاء الله سبب ایتیزم ا ویری شارټ انټروډکشن په انګلیش کې به د جولین بیګینی په حواله سره تعریف ذکر کو او بیا به د الحاد چې کوم آسان تعریف ته جامع او معنی به هم ذکر کو سبا ان شاء الله. زه دا به پوری ښه